د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې راتلې راتلې د پښتونخوا د غرو زمري یې مات کړل د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې راتلې راتلې د پښتونخوا د غرو زمري یې مات کړل ویس یو نظم کا تو سه اجازه وي دغه نظم اول باید وضاحت وکړه په دغه وخت کې د میژه د غورزنګ شروعات و چونکې زه په بحرین شو په میسوپرتیا شو په هغه وخت کې د میژه په تحریک باندې کریک ډاون شوی و د میژ مشر منظور پښتین یې نیولی و او میژ نره مشرونه یې په اسلام آباد کې ډېر په وال ټکول جلینه تننه کول په هغه وخت کې زه په بحرین کې ونیوله خو هغه افسوس په دارته درېده چې هغې کسونه په اردو ژبه د مو سره ګویان وي ورته ویل یې داس چې تو ته پاته نشته پاکستان لوس په ټوله دنیو کې دی ته دله غږېدې تو دا خیال و چې دله مو ته څه نشي ویلی مو ورته وی چې مو ته ډېره کرا پاته وه چې د خپل قوم او د خپل وطن په خبره و زه په داسې زور رسېږم نو چې جیل ته یې وچولې میژ دوه ملګري بیا خپل زړه ته د نظم ولرتی شوی دی زه دا پین کاپې دا یې لیکلی سیستم بالکل د مو نشته دغه سې چې څه شی په زړه شرڅي هغه سره وی خدای دا وکړو چې توس د خواشه وړ وګرځي څو ځله مې ښکل کړې هتکړۍ راته حیرانې شوې څو ځله مې ښکل کړې هتکړۍ راته حیرانې شوې بیا نو سمدستي دستي زما سره ګویانې شوې ویل یې دا څه چل دی دا خو موږ په اول ځل وینو مونږ ښکلوي توبه دا مونږ څنګه پاګل وینو ما ویل ما ته شعر د ملنګ جان بابا را یاد شو چې راوړئ زولنې چې اول ښکل بیا یې په خپو کړم د مینې کار کې ما لره زندان ما یادوه بیا نو زولنو ویل چې دا لا څنګه مینه ده موږ ته یې حال وایه چې په تا دومره شیرینه ده ته زلمیه څوک یې او له کومه نه راغلی نه خو دې رنګ زیړه دی نه خپا نه غریو نیولی دا د بحرین جیل دی دلته هر قسم سړي راځي دلته بنګالیان هندوان عرب او پنجابي راځي موږ یې په لاسو کې و علم د دنیا ځي راځي دلته خو اکثر ژاړي پریشان وي چې زلمي راځي ستا خو حوصله بیخي د غره غوندې اوچته ده نه دې شونډې وچې دي او نه دې څېره تته ده بس نو زولنور نه شروع دغه سوالونه وو ګیر چاپیر لمانه ته او پنجرې او زنځیرونه وو بیا نو زولنو ویل چې دلته مجرمان راځي دلته یا چرسیان یا پوډریان یا ګڼ کپان راځي خامخا یو څه جرم لري چې تر زندان راځي یا خو د انسان د وینو تږي قاتلان راځي وایه ستا ګناه څه ده په کوم ګناه راغلی دا چې تر زندان تر هتکړو را رسېدلی ستا ګناه څه بل رنګ ده په خپل ګناه پښیمان نه یې هېڅ په زړه نیولی نه یې او بالکل سرګردان نه یې ما ویل زه د خوار پښتون افغان وطن وګړی یم 3 کاله مې وشول چې غربت دلته راوړی یم بار مې مزدوري کړې ده اوف بې حده ستړی یم یو د وطن غم بل پوره وړی قرضه وړی یم هلته په وطن کې مو د اور لمبې ژبې وایي سره ورونه بل دي د چا سره او د چا پښې وایي هلته له 40 کالو سرې وینې روانې دي او د پښتون وینې دي له هر شي نه ارزانې دي هلته د جهاد په نامه ورور له وروره سره وایي یو ورور پرې ټوپک ایښی وي بل ورته ټټره وایي ما ویل زه د خوار پښتون افغان وطن وګړی یم 3 کاله مې وشول چې غربت دلته راوړی یم بار مې مزدوري کړې ده او بې حده ستړی یم یو د وطن غم بل پوره وړی قرضه وړی یم هلته په وطن کې مو د اور لمبې ژبې وایي سره ورونه بل دي د چا سره او د چا پښې وایي هلته له 40 کالو سرې وینې روانې دي او د پښتون وینې دي له هر شي نه ارزانې دي هلته د جهاد په نامه ورور له وروره سره وایي یو ورور پرې ټوپک ایښی وي بل ورته ټټر وایي هلته په وطن کې مو کورونه نړېدلي دي او ټول مارکیټونه بازارونه نړېدلي دي ګرد ښوونځي لیسې او مکتبونه نړېدلي دي زموږ په پښتونخوا کې په زرهاوو میندې بورې شوې ډېرې خویندې ورارې ناوې کونډې شوې سرتورې شوې او بچیان مو ګرځي ډېرې خویندې ورارې ناوې کونډې شوې سرتورې شوې او بچیان مو ګرځي په یو بل در کې خیرات غواړي چا چې موږ وژلی یو له هغو نه زکات غواړي
او په افغانانو لر او بر تورونه پورې شول او په پښتنو د ترهګر تورونه پورې شول ټول د سره سړي ور حلال کړل د څاروو په شان تور لیوان لګیا دي زمونږ غوښې خوري د سپو په شان نشته د پښتون په خاوره تش د اوسېدلو ځای ورک یې په جهان کې شو د سر خوندي کولو ځای کلي په کوڅو کې کرل شوي یې بمونه دي غوڅ یې د چا سر او د چا پښې د چا لاسونه دي نه یې شته مثال پرې شوي بې حده ظلمونه دي نه یې شته مثال پرې شوي بې حده ظلمونه دي نه یې خوشحالي شته نه اختر ژړا ویرونه دي بس نو نوره تنګ شول سره یو موټی لشکر شول ټول زار د منظور جان په ناره پورته لر او بر شول ټول حق غواړي د امن او د ښه ژوندون کیسه کوي لر او بر نارې دي د پښتون کیسه کوي نوره د دې وخت له فرغونیانو خپل حساب غواړي نوره د دې وخت له جابرانو خپل جواب غواړي ما یې هم په نره په سفر ملګرتیا وکړله او ما یې پناه په سمندر ملګرتیا وکړله ای زندانه ای زولانو دا زما ګناه ده بس تاسې چې ځواب غواړئ نو دا زما خطا ده بس ما د خپل افغان او خپل پښتون خبره کړې ده ما د دې حالاتو د بدلون خبره کړې ده ما د پښتنو د یووالي فکر اخیستی دی ما د دې وطن د آبادۍ فکر اخیستی دی بس نو په دې وجه ظالمانو رانیولی یم دا چې تر زندان تر هتکړو را رسېدلی یم او خوخپیمان نه یم د وطن په ننګ قربان یمه شکر ګیلمن وزیر افغان ابن افغان یما او خوخپیمان نه یم د وطن په ننګ قربان یما شکر ګیلمن وزیر افغان ابن افغان یما دار وي که زندان وي که شرنګار د زولنو زه به د وطن د ازادۍ سندرې وایم بیا نو ټول زندان او زولنو را سره وژړل او په لاس او خپو کې هتکړو را سره وژړل ویل یې ستا غیرت او شجاعت ته دولاسي سلام ویل ستا غیرت او افغانیت ته دولاسي سلام یاره ګیلمنه ستا جرأت ته دولاسي سلام یاره ګیلمنه ستا جرأت ته دولاسي سلام مینا او مننه